د افغان کرکټ د تاریخ مینوالو د افغان کرکټ د تاریخ د پیژندلو په اړه د مرکو په لړ کې مو دا ځل د افغانستان د کرکټ د لومړنۍ ښځینه مبصرې سره خبرې کوو. تاسو د نوم او څېرې سره اشنا یاست. ډېوه پتنګ ډېره مننه چې وخت مو راغلی چې په کرکټ باندې را سره خبرې وکړئ. خان صاحب سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو د دې پروګرام ټولو مینوالو ته د افغانستان ټول ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره خوشحاله یم چې ما ته دعوت راکړی دی او تاسو سره یم دلته. مننه. مرکه په کرکټ تاسو که څه هم په سیاسي بحثونو کې هم برخه اخلئ، سیاسي نظرونه لرئ، خپل نظریات ورکوئ، خو زه کوشش کوم چې دا مرکه فقط او فقط په کرکټ وي او بالخصوص ستاسو په ونډې باندې وي، ځکه تاسو زما د یاداشت له مخې د افغانستان لومړنۍ ښځینه مبصرې یاست چې په نړیواله سټیج کې مو په پښتو، په دري او په انګلیسي باندې د افغانستان د کرکټ په اړه افغانانو ته او نړیوالو ته معلومات ورکړه. راځئ له همدې راپیل کړئ چې له کرکټ سره مو دغه د مینې تار چیرته وغځېدو؟ کوم ځای نه مو شروع وکړه د کرکټ سره، د افغانستان د کرکټ سره؟ ډېره جالبه پوښتنه ده. ما په سفارت کې کار کوله، نو همیشه مې دغه سوشل میډیا په مې ډېره زیاته تعقیبوله، خصوصا ټویټر په مې ډېر زیات تعقیبوله چې اوس ایکس ورته وایي. نو همیشه خبرونه به منفي خبرونه وو د افغانستان په اړه باندې، خو څه وخت چې د کرکټ په اړه باندې کوم خبر به وو نو ډېر مثبت خبر به وو اکثره وخت، او خوشحاله کېدلم به ډېره زیاته ور باندې، که څه هم زه د کرکټ په اړه باندې ډېر کم معلومات مې درلودل، د کرکټ لرې پاتې وم، او یگانه سپورت چې ما ډېر زیات کتل هغه فوتبال و. خو په افغانستان کې کرکټ بیا ډېر زیات لوبېدله، نو دلته چې افغانان به چې راتلل اکثره ځوانان هغوی به همیشه کرکټ کلبونو ته به ځانونه مخته کول. نو څه وخت چې سفارت کې وم زموږ ملي ټیم انګلستان ته راتلله، نو په دې وخت کې زه خبر شوم چې دوی راځي، او بیا ما ځان سره فکر ویلم دا به څومره ښه خبره وي چې که چېرته موږ سفارت دوی دعوت کړو او دوی راشي زموږ بلنه ومني. نو په وخت کې زه د سفیر صاحب سره په تماس کې شولم، او سفیر صاحب ما زموږ کرکټ ټیم ته که چېرته ستاسو علاقه وي موږ به را دعوت کړو. هغوی مې ویل چې کرکټ ټیم څوک دي، کوم کسان دي؟ نو دومره خلکو آشنایي نه ورسره درلودله. نو بیا ما ورته وویل چې ډېر تکړه ځوانان دي، راځي انګلستان ته، ما ښه خبره به وي چې چېرته دوی تشویق شي. وی چې څه ورته وکړو؟ ما وی ډیپلوماتان به ورته ورولېږو میدان هوایي ته، او د هغې د څنګ سره ملمه به یې کړو را به شي سفارت ته، سفارت هم نږدې نه وګوري. نو هماغه وه چې په هغې وخت کې زه د څوک چې د کرکټ په هغه وخت کې هغه مسؤلین و، د هغوی سره زه په تماس کې شولم، ما تاسو راځئ ما که چېرته خوښه مې راشئ. نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شول، وی اولي ځل دی چې موږ سفارت زموږ سره تماس نیسي او موږ ته بلنه راکوي. نو ډېر زیات خوشحاله شول هغوی. بیا راغلل سفارت ته. نو په هغې وخت کې حشمت شهیدي وه، هغه هم ورسره زموږ اکثر هغه مخکیني لوبغاړي لکه نبي غوندې وو، د هغې د څنګ دولت زمان، سمیع الله شینواری، هغه وخت کې دا لوبغاړي وو. بله، ټول هغه مخکیني لوبغاړي ټول هغوی راغلل. زما سره عکسونه هم شته دي. دا کوم کال؟ زه فکر کوم چې دا به 2017 که 18 کال وه، چې څه هم په هغې وختو کې ورو ورو دوی هغه نړیوال سطح باندې پیژندل کېدل، خو هغسې لوبغاړي لکه رشید خان غوندې اصلا شه پیژندل نه. نو بیا راغلل او زموږ ډېر ښه وخت ورسره وه، او زیاتره د هغې لوبغاړو سره زه هم بلده شولم. بیا بل ځل چې بیا دوی راغلل بیا انګلستان ته، بیا موږ دعوت ورته ورکړله. وایي وبخښئ، وروسته د هغې نه چې د هغوی راغلل، بیا زما سره د مسؤلینو یو اسوسیشن زما سره تماس ونیول او ویل چې موږ پروګرام نیولی دی د کرکټ لوبغاړو ته که چېرته ته یې سپانسر کړي. ما ورته چېرته م نیولی دی؟ چې په پوهنتون کې م نیولی دی. نو هماغه وه چې اولي ځل باندې ما به دوی سپانسر کړل او راغلل هلته. بیا مې خبرې هم وکړلې په سټیج کې. بیا دغې لوبغاړو ته موږ ځینې تحفې وې هغه هم ورته برابر شوې، زما له خوا نه، د همغې مسؤلینو له خوا نه هغوی ورته ورکړلې. نو زیاتره د هغه لوبغاړي دغه محل کې زما لپاره ډېر یو نوې خبره وه، د خاطر زه زیاتره تاسو اول ځل د کرکټ لوبغاړو سره هلته ولیدل او د سپانسرشپ خبره مو وکړه، د مالي ملاتړ. د تاسو فکر کوم اوس هم سپانسرشپ کوئ، نو
مالدار یاست، خدای دې درته نورې ډېرې پیسې هم درکړي چې د کرکټ د لوبډلو ملاتړ وکړي په مالي لحاظ باندې. حتما کوم زما د کرکټ سره ډیر زیاته مینه بیا وروسته له غینه را پیدا شوله. نو هغه و چې بیا دوام ځل چې راغلل زما په زړه دي چې موږ سفارت بیا ورته دعوت ورکړ. په هغې وخت کې نو رشید خان نوی لکه ثاني ته راوتلی و. زما په زړه دي چې اصلا همغې محفل ته راغلی و لکه چا دومره پېژندلانه زیاتره شاپور زدران و چې پېژندل کېدله، نبي و چې پېژندل کېدله، ګلبودین و، دغې کسانو ټول چهارطرف ته به ټول راټول وو. نو رشید خان زما په زړه دی په یو کونج کې درېدلی و. نو دومره ډېر زیات توجه به خلکو نه ورکوله. نو بیا هغه وروسته له هغې نه بیا ورو ورو زه د لوبغاړو سره بلده شولم، زیاتره بیا زموږ سره په تماس کې شول. بیا به یې کومک به یې هر ځلې چې په کار و په لندن کې چې دوی به راتله همیشه به یې بیا تماس نیوله. نو د لندن دپاره د هغوی هغه عمومي تماس زه شولم بیا د دوی دپاره چې د سفارتو د لوبغاړو په منځ کې زه را پیدا شولم. او تاسو د افغانستان په سفارت کې کار کوونکي وئ. دا خو هغه ستاسو رسمي رابطه وه چې د افغانستان د کرکټ سره مو شروع کړه. تاسو وایئ چې د همدغې ځایه مو شروع کړه. دې نه مخکې مو تاسو په انګلند کې اوسېږئ او برطانیا د کرکټ مور بلل کېږي. کرکټ هماغلته زېږېدلی، نور دنیا ته خپور شوی دی. په برطانیا کې او په وطن کې مو کله کرکټ کړی و په کوڅې کې، په کلب کې، په ښوونځي کې، او یا هلته مو اورېدلي وو په اړه؟ د کرکټ په هکله مې ډېر زیات اورېدلي وو، خو لوبه مې هېڅ وخت نن ورځې پورې مې تاسو ته وایم ما نه ده کړې. صرف کتلي مې دي ورته. معلومات مې د کرکټ په هکله باندې ډېر خو دلته همیشه به چې دلته خو په لندن کې هندوان ډېر زیات اوسېږي. دلته چې به څه وخت د کرکټ لوبې کېږي نو اکثره د رستورانتونه او د چې دي زیاتره ډک وي. د همدغې لوبو خلک ناست وي ورته ګوري او ډېر شور مشهور به وه. نو زه به نه پوهېدلم چې د نمرې څه شی دي، د ولې خلک ورته خوشحاله کېږي. ډېر زیات ماته ډېر جالب و، خو نه به پوهېدلم ډېره زیاته. خو وروسته هغې نه چې بیا د افغانستان د ټیم سره چې معرفي شولم نو ورو ورو ما غوښتل چې د دې په هکله زیاتره پوه شم. زما په زړه کېږي چې د یو لوبغاړي نه به پوښتنه وکړه، ما وایي چې تا څنګه 38 منډې دې وکړلې او چې خدای دومره توپونو باندې دې ویکټ دې واخیستلی، د نمرې څه معنا ورکوي؟ هغې ته وخندل، وایي ته خو رښتیا د کرکټ نه ډېره لرې پاتې وي، ته خو بیخي جالبه ده. نو د رسمي رابطې نه اخواته چې تاسو هغه وخت کې په افغانستان کې د کرکټ د مینوالو لپاره هغه وخت کې مطرحه شوی او یا مینوال وپېژندلی چې د ملي تلویزیون په پردې باندې راښکاره شوی او د کرکټ د نړیوالو میدانونو نه راښکاره شوی، دا کیسه راته وکړه. دا د کوم ځای نه شروع شوه؟ څنګه د یوې ډیپلوماتیکې ادارې نه یا د افغانستان د سفارت نه راووتلی تلویزیون ته راغلی او هغه تلویزیون ته هم د کرکټ د پریزنټر یا ریپورټر یا خبریالې په توګه؟ زه چې سفارت نه راووتلم زه راساً ریپورټینګ ته رانغلم. ما خپله بزنس مې شروع کړل نو په هغې باندې زه ډېره بوخته وم. نو تقریبا یو نیم کال په هغې کې ما خپل مسؤلیت درلودله چې بیا خبر شولو چې دلته زموږ کرکټ ټیم راځي. نو په هغې وخت کې د ملي تلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل صاحب زما سره تماس ونیولی وی که چېرته جالبیت لري. بیا ما ورته وویل چې زه خو د ژورنالیزم په هکله باندې که څه هم هغه معلومات ډېر زیات لرم او هغه خپل هغه په سفارت کې مې همیشه هغه ویناوې شی کړي دي، خو د کرکټ په هکله باندې زه ډېر کم معلومات لرم، دا به څنګه کېږي؟ دوی وویل چې تر اوسه پورې وخت ورته شته دی، موږ به ټرینینګ او د شیان ته به تاسو ولیږو، نو هلته به تاسو زیاتره هم په ژورنالیزم باندې به پوه شئ او د هغې د څنګ سره په کرکټ باندې به هم زیاتره خپل ځان پوه کړئ. نو هماغه وه چې بیا زه راغلم. زیاتره هغه کسان چې په بي بي سي کې کار کوله لیست دوسیت باندې کسانو او نور ته په ایران سیکشن کې وو او افغانستان په سیکشن کې د هغوی د ژورنالیستانو سره زه ډېره زیاته بیا نږدې مې اړیکې ورسره پیدا کړې. نو ورتلم د هغوی نه مې ډېر زیات ټرینینګ اخیستله. نو ما ته ډېر زیات جالب شوله او مهمه خبر ده ما ته وایي چې زه دغه تلویزیون پردې ته چې راوځم ما نه غوښتل چې لغات پرانی وکړم، هغه په لغاتو باندې صرف تمرکز وکړم، د خاطر چې زه خپله د یو لیدونکي په صفت باندې ما به چې همیشه دغه تلویزیون کتله ما وایي چې دغه خلک ولې دومره سختې کلمې استفاده کوي، خو خبرې وکړئ چې خلک ورباندې پوه شي. نو تاسو خبرې کوئ، تاسو محدود کسانو ته خبرې کوئ. نو هماغه وه چې زه په ډېره عامیانه ژبه باندې بیا په تلویزیون باندې راووتلم او زیاترو خلکو هم هغه خبرې ورو ورو خوښې کړلې. د کرکټ په هکله باندې مې ډېر زیات شپه ورځ به مې هغه خپل معلومات راټولول. ما وایي چې تلویزیون ته راوځم زما باید معلومات مکمل وي تر څو زه وشمه لیدونکو ته صحیح معلومات ورکړم. اول ځل مو چې د تلویزیون په پردې باندې را څرګنده شوی خلکو ولیدلې که تر دې مخکې مو هم د
تاسو کوم پروګرام کې یا کوم خبرونه کې برخه اخیستې وه؟ د سفارتو په پروګرامو کې به ما اکثره وخت څه وخت به چې سفارت په پروګرامونه درلودل هغه ما به زیاتره وخت ته خبرې کولې راوتلم به خو په ټولنیزو رسنیو کې به ما صرف خپل نیمه څیره اچوله ما خپل مکمل مخ نه ښودله نو زما لپاره ډېره غټه فیصله وه چې زه تلویزیون په پرده باندې راشم او زما مکمل څیره خلک وویني او خبرې وکړم او نو دا زما لپاره یوه غټه فیصله وه خو زه فکر کوم چې دا یوه ښه فیصله هم وه او زه خوشحاله یم په دې کار باندې. غټه فیصله له دې پلوه چې د کور له طرفه محدودیتونه وو که نه تاسو خپله شخصي نه غوښتو چې په تلویزیون باندې راښکاره شي خلک مو وویني؟ دواړه وو شخصي هم زما لپاره ستونزمنه خبر په دې کې وه چې آیا دا صحیح کار دی که نه د خاطر زه زیاتره په سیاست کې نږدې پاتې وم او زیاتره ما به سیاسي خبرې کولې او یا په د تعلیم په حساب باندې زه په خپله ډاکټورا باندې مصروف وم نو ما لپاره دغه یو خبره په دې کې وه چې آیا سپورت ته راتګ او تلویزیون باندې په سپورت باندې خبرې کړل آیا زما دغه کوم فکر چې د سیاسي زه لرم په هغې کې په ټکر کې رانشي د خاطر کیدای شي چې خلک قضاوت وکړي چې دلته ته سیاست کوې دلته ته په سپورت باندې خبرې کوې نو دغه یو مشکل فیصله وه زما لپاره او د هغې د څنګ سره فامیل هم په اولو کې زما ورونه نه وو خوشحاله چې زه تلویزیون ته راووځم او په تلویزیون کې لکه په سپورت باندې وغږېږم هغوی وایي چې که چېرته راوځې خو په سیاست باندې وغږېږه نو زما لپاره ډېره سخته خصوصا کرکټ نه زما فامیل ډېر لرې پاتې وه او کرکټ باندې ډېره کمه معلومات یې درلودله او کرکټ یې بیخي نه کتله نو د دې لپاره زما لپاره لږ سخته وه خو قناعت هم فامیل ته ورکړه او بیا آخر کې راسره ومنله. نه اوس خو نو په تلویزیون په ډېرو پردو کې څرګندېږي یادېږي مو کومه ورځ وه چېرته وه چې تاسو په اول ځل د افغانستان په کرکټ باندې خبرې وکړې په تلویزیون کې؟ زه فکر کوم چې په کرکټ باندې هماغه څه وخت چې تاسو هم راغلي وئ فکر کوم چې 2019 کال و چې هلته موږ تاسو هم د نږدې سره وکتل هماغه وختونه وو چې اولي ځل باندې زه په تلویزیون باندې راښکاره شولم ډېره زیاته وارخطا وم زما په زړه دي چې بیخي رېږدېدلم نه پوهېدلم چې خلکو ریاکشن به څه رقم وي خو ما چې ولیدل ډېرو خلکو ته زه بیخي یوه نوې څېره وم په تلویزیون باندې چې دا جنۍ څوک ده او دا څومره په صافه پښتو ژبه باندې خبرې کوي او څومره په وطني ژبه باندې لکه هغه اکسنټ باندې دا غږېږي نو دغه زیاتره دغه کامنټونه ما ته راغلل او د دنیا د هر کونج نه د سفیرانو نیولې تر وزیرانو پورې ټول زیاتره تماس ونیوله او ډېره زیاته یې تشویق کړم. دغه د پښتو ژبې خبره مو کړه یوه غیر مرتبطه پوښتنه دلته کومه بیرته مسلې ته راځو تاسو په انګلند کې هملته لویه شوي یاست درس تعلیم ټول په انګلیسي باندې هر څه په انګلیسي ژبې باندې تاسو کړي دي خو کله چې د پښتو ژبې خبرې راځي تاسو چې خبرې کوئ داسې رښتیا هم سړی حس نه کوي چې تاسو به په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کړی وي او دا پښتو به مو یا هېره شوي یا ګډه وډه شوي دا پوښتنه ځکه کومه چې زه خپله هم په مسافرۍ کې ژوند کوم پلار یم اولادونه لرم نو زما غټ مشکل هم دغه دی چې تشویش مې دغه دی چې زما اولادونه ژبه هېره نه کړي څنګه مو د پښتو ژبه دغسې روانه وساتله زده مو کړه وطن کې خو تاسو تحصیلات ډېر نه دي کړي ټول تعلیم مو په انګلند کې کړی دا لنډ راته ووایه چې بیرته اصلي مسلې ته راوګرځو. بله زه د شپږو کالو محمد صاحب چې زه د افغانستان راوتلی یم زما افغانستان بیخي کم په زړه کېږي زما ټول عمر په انګلستان کې تېر شوی دلته مې خپلې زده کړې کړي دي نه صاحب زه په پښتو ژبه باندې په دري ژبه باندې هم همدا رقم روانې خبرې کوم فکر کوم چې زموږ د مور او د پلار ډېر زیات په دې کې رول وه هغوی اصلا زموږ سره په انګلیسي باندې نه غږېدل او په انګلیسي باندې خبرې هم نه وې زده چې زموږ سره وکړي نو موږ مجبوریت نه مجبور وو د هغوی سره په پښتو باندې وغږېږو او دري بیا ژبه موږ د خپل دوستانو نه د همسایګانو نه د دوی نه زده کړې ده خو همدا رقم چې پښتو باندې زه روانه غږېږم په دري باندې همدا رقم لکه مورنۍ ژبه باندې غږېدلی شم. یعنې د کور ماحول داسې و چې تاسو باید پښتو خبرې وکړئ په نورې ژبې په انګلیسي ونه غږېږي؟ بله موږ خویندې ورونه ټول لکه همدلته لوی شوي یاستو خو په خپلو منځونو کې هم موږ په پښتو باندې سره خبرې کوو. مننه فقط دا پوښتنه مې ذهن کې وه یو ښه ټریک مو ماته هم راکړه مطلب چې د مور او پلار ونډه پکې ډېره مهمه ده بدون د شک د مور او پلار د اولاد لپاره لارښودان وي دواړه. ښه نو تلویزیون کې چې ښکاره شئ هماغه پوښتنه اوله مسله اوله موضوع چې په کرکټ باندې مو لیدونکو ته په خبرې وکړې یادېږي مو د افغانستان لوبه وه ټریننګ و لوبغاړي سره مو مرکه کړې وه څه وه هغه یادېږي مو؟
زما په زړه دې فکر کوم چې اولي ځل باندې موږ ریپورت ورکړله. زما لپاره هغه ډېر زیات جالب و چې چې ریپورت باید جوړ شي او هغه به په تلویزیون باندې خپریږي. ما ریپورت به څه رقم کېږي، نو بیا موږ ریپورت راته را جوړ شوله. زما سره زما اوس یاده وتلی دی، نوم یې په بي بي سي کې و. زموږ تاسو سره څه نوم یې؟ ولې؟ عبدالله نظامي. نظامي صاحب ډېر ګل سړی و. نظامي صاحب که دا مرکه ګورې سند مې درته جوړ کړه، بیا وغږېږه ورسره چې ته یې هېر کړی. بل نظامي صاحب ډېر زیات کومک راسره وکړلو. هغوی هم په همدغې لار کې چې زه وم، زما سره ډېر زیات راسره کېناستل، ډېر زیات وخت یې راسره تېر کړ. زما په زړه کېږي کور ته به راتلله او موږ به هلته بیا ټرېننګ کوله او بیا به یې ماته ویل چې څه رقم د کامرې نه ونه ډاره شې، لکه د خبرې څه رقم جرأت وکړې. نو زه د نظامي صاحب نه هم ډېره زیاته مننه کوم. په دې لار کې زما سره ډېره زیاته مرسته وکړله هغوی. نو زما په زړه کېږي چې په دې ریپورت باندې دوی د ما سره ډېر زیات کومک وکړله. نو بیا هغه ریپورت اولي ځل باندې چې په تلویزیون باندې خپور شوله، نو بیا په هغې کې خلکو مثبتې او منفي نیوکې درلودلې چې دا په ملي تلویزیون باندې یوه جنۍ څنګه راښکاره شوله. هغه بیا د لندن نه، هغه بیا په سپورت باندې خبرې کوي، هغه بیا په پنجابي جامو کې ده او سر یې پټ نه دی. نو دغه زیاتره انتقادونه وو او د هغې د څنګ سره ډېرو خلکو تشویق هم کولم. خو په تلویزیون کې چې څوک راښکاره کېږي، هم به د انتقاد سره به ته مخامخ کېږي، هم به ته تشویق سره مخامخ کېږي. نو ته مجبور یې چې د دواړو سره مخامخ کېږي او څه رقم یې بیا هغه اداره کوي. هغه هم زیاتره وخت په اولو کې ډېره زیاته ستونزمنه خبره وي. ښه، د کرکټ د مصطلحاتو او اصطلاحګانو سره مو ځان څنګه اشنا کړ؟ کرکټ د انګریزانو ژبه ده او اصطلاحګانې انګلیسي دي او په پښتو کې چې کله موږ هغه اصطلاحګانې اړوو نو ډېره سخته وي. تاسو ته دا مسله څومره پیچلې وه؟ پیچلې نه وه. زه خو د پښتو ژبې سره ډېره زیاته اشنایي ما درلودله. لکه ما د سخته نه وه. د ژبې ستونزه ما هېڅ نه درلودله. که څه هم زه خو دلته لویه شوې یم، ځینې کلمې به وې لکه بیټینګ او بټینګ او په دغه کلمو باندې زما په زړه کېږي ځینو خلکو به انتقادونه نیول، خو زه به خوشحاله کېدلم. ما وایي چې څه ښه دی، یو فرصت خو دوی ته پیدا شوی چې په څه باندې خو وغږېږي زموږ افغانان، او پرېږده چې دوی دپاره هم یوه سرګرمي ده، یو سطحي ده. نو د اصطلاحاتو سره اکثرو سره ډېره زیاته بلده وم، نو په هغې کې مې ستونزې نه درلودلې. ښه، او نړیوال جام په مهال مو چې کله د لوبغاړو سره مرکې کولې، د لوبو په اړه مو هغه لوبې به روانې وې، تاسو به ژوندۍ خپرونې درلودلې، د مبصرینو نړیوالو مبصرینو سره به مرکې کولې. په دې پوهېدلې چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان لومړنی ښځینه ویاند دی د کرکټ په برخه کې؟ بلې، په دې باندې پوهېدلم او ډېره خوشحاله هم وم. او د همدغې دلیل و چې زه چې په تلویزیون باندې م راښکاره شولم، ما وویل که زه راځمه تلویزیون باندې، یو شی به زه کومه چې یو به خپلې ملي جامې او دوهم به خپله ژبه باندې. دغه دوه شی زما لپاره ډېر زیات رول یې درلودله. د دې خاطره چې ټولې نړۍ زموږ هم لوبې کتلې او د هغې د څنګ سره په ټوله نړۍ کې افغانان چې وو هغوی به همدغه پروګرامونه کتل. نو ما غوښتل چې دوی ته یو احساس ورکړم که څه هم موږ د افغانستان نه لرې یاستو، نم بیرغ هېر کړی دی، نم ژبه هېره کړې، نم جامې هېرې کړي دي. نو دا یو څه و زما لپاره ډېره سخته وه. تاسو هم وایي هلته ګرمي وه، هوا ډېره ګرمه وه، خو افغاني جامې هم ډېرې درنې وي او ګرمې وي. بیا هم زه هره ورځ به پروګرامونو ته راتللم په مختلفو افغاني جامو باندې. او خبره ښه توب یې دا وه چې اکثرو دغه مبصرینو چې د نور مملکتونو وو، هغوی به چې زه کتلم نو هغوی ته به ډېر خوند ورکولو. بیا ما یوه ورځ ولیدل چې هندي د انډینز والا هغوی هم په ساریو کې راغلي وو. چې ته هم چې ولیدل په افغاني جامې کې موږ دې تشویق کړو چې په ساري کې راشو. جالبه ده. او د افغانستان باید په نړیوال جام کې مو د افغانستان د کرکټ ټول لوبغاړي وپېژندل؟ چې کوم لوبغاړی څوک دی؟ ټول مې په ډېر ښه معنا باندې وپېژندل. زیاتره زما دوستان شول ډېر زیات او ډېر ګل هلکان دي، ډېر ښه هلکان دي، واقعیت په زړونو کې ډېر پاک هلکان دي. او دوی هم به ډېر خوشحاله کېدل. زه به چې ځینې وخت ورتللم په ټرېننګ کې به چې دوی ټرېننګ کوله، ما به زیاتره وخت ټوکې ورسره کولې. نو دوی هم به ډېر خوشحاله کېدل چې څوک راځي د دوی پوښتنې کوي. هم صاحب تاسو به هم همیشه ماته راتللی او هغه موږ به په ګډه باندې دوی هغه یو راپور یو شی به چې ورته جوړول، دوی به ډېر خوشحاله کېدل. دوی به ځانونه داسې احساس کول چې څوک شته دي زموږ پوښتنه کوي.
البته تاسو چې دا خبره کوي دا د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو خبره ده چې انګلند او ویلز دغه سیالیو کوربه وو. زه د واشنگټن نه ورغلی وم او ډیوه جان هملته په انګلند کې تیاره وه. د خپل بشیر غروال او عبدالله نظامي او میاخیل صاحب د ملي ټیم بسته یوه ډله وه او دا د افغانستان د میډیا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د افغانستان د ملي تلویزیون یوه ډله برطانیې ته او انګلند ته راځي او د افغانستان د کرکټ او د نړۍ د کرکټ په اړه د افغانانو ته او نړیوالو ته معلومات ورکوي. هانس یو شمه یادونه چې غروال صاحب واقعا ډیر ګلالک دی او دومره کومک د ما سره کړی. زما په زړه کېږي چې اکثره وخت چې زه په تلویزیون باندې بچر کار کېدلم زیاتره شاین به درته ولیکل چې داس دغه بهترین لوبغاړی شوله دغه سنمري یو ډلې څه شی لکه ډیر زیات کومک په سره کوله په کانټنټ کې ډیر کومک کوله. نظامی صاحب ډیر سره کومک کوله. زه د ټول نه ډیر زیات مننه کوم. په کې نور الکان هم و چې د کامري په سټ کې وو نو د ټیم زموږ مکمل و. زه په کوم دې په خاطر باندې هغه پروګرامونه هم ډیر ښه تیریدل. د ملګرو د همکارۍ خبره مو وکړه. طبیعي ده چې کله ټیم ورک کیږي یا ګډ کار کوي څو همکاران یو ځای او بل خصوص چې د هر څه تاسو ته نوي وي د افغانانو لپاره نه و اول ځل و چې یو ټیم هلته و. طبیعي ده چې ځینې ښې تجربې او بدې تجربې ښې خاطرې بدې خاطرې به هلته شوي او داسې قصې به ستاسو په منځ کې وي داسې لطیفې قصې به وي چې تر اوسه مو چاته نه وي کړي. او زه غواړم یوه تجربه مو هلته ووایه د کار په برخه کې چې تاسو ته ناشنا و یوه تېروتنه شوي یوه جالبه خاطره شوي داسې کوم شی شته؟ جالب خبری همیشه راځي. ځینې وخت به داسې کېدل لکه د یو مشخص چس را به ما نه غوښتل په لوبغاړو کې نه لکه کېدای شي بیرونه یو څوک به وي چې د هغې سره باید مرکه ورسره وشي او زه به نه وم ورسره خوشحاله دې چې زه د هغې کس سره ودرېږم او مرکه ورسره وکړم. داسې ځینې خبرې به کېدلې او هغه خو زیاتره وخت خبرې شته دي په هغه کې خو یو بل سم تعامل کوله او ځینې وخت به وخت ناوخته را رسېدلو نو ما بیا ډېر زیات نیوکې په نظامي صاحب باندې کولې. نو هغه د خدای لري ډېره زیاته حوصله به یې ته کوله او ما به ټوکې ورسره کولې. هغې ما ته ویل چې نه زما سره ټوکې مه کوه په لایف تلویزیون کې. ما ورته ما پرېږده چې دغه پروګرام لږ خوندور شي چې خلک ورته وګوري. ما ویل چې لږ خو وخاندي. نو ما به په ده باندې ډېر ټوکې کولې. ما به ورته ویل چې خیر دی څه. ما ویل چې زما هغه در باندې رالوېدلې ده. ما وی هغه زه چې د څنګ سره درېدلې وم ما وایي چې خلک زیاتره تا اوس ما تلویزیون ته زیاتره درته ګوري به درته خندل وي داسې خبرې مه کوه. یوه جوړه نو تاسو یوه جوړه ګرځېدلې وې د افغانستان د کرکټ جوړه څنګ سره ما به لوړ بوټونه اغوستل او زه به ما ته وایي چې ډېوې به په دې چاپلکو کې راسره ګرځوي چې په لوړ بوټو کې مر سره ګرځوي. زه وایي چې تاثیر د لاندې زما ورته نه زما خوښي چې ته ما ته پاس وګورې. جالبه ده. په نړیوال جام کې تاسو د ځینو نړیوالو مبصرینو سره هم خبرې وکړې او تاسو ته پوره هغه لاسرسی اکسس درکړی و چې لاندې نندارچیانو ته هم ښکته شئ مرکې وکړئ او د فلمي ستورو سره مو هم خبرې وکړې. موږ خو غریبانانو موږ ته ویل چې کوټونه به نه خوځېږي موږ به د بلې زاویې نه ریپورټینګ کوو. د نړیوالو مبصرینو سره تاسو به هم مرکې کړې خو ځینو نورو خلکو تاسو سره هم مرکې وکړې په دې خاطر چې د افغانستان یاست د افغانستان یوه خبریاله یاست نطاقه یاست د کرکټ په اړه معلومات ورکوئ. هغوی په مرکو کې به تاسو نه څه پوښتنې کولې چې تاسو کرکټ کوئ په کرکټ پوهیږئ افغانستان کې د ښځو د سپورټ برخه څنګه ده د میډیا کې د ښځو کار څنګه ده داسې پوښتنې یا دود او کلتور او فرهنګ په اړه کېدلې؟ د افغانستان د میرمنو په هکله باندې خو اصلا پوښتنه نه کېدلې حتی خو هېڅ ساعته خو زیاتره زموږ تمرکز په همدغه خپله د نړیوال جام باندې و. خو نړیوالو ته زیاتره دا جالبه وه چې ته څنګه کرکټ ته راغلې په داسې رنګه جامو کې د افغاني جامو کې هغوی ته به ډېر زیات خوند ورکوله او نور د افغانستان میرمنو په هکله باندې دوی به زیاتره ډېر یو منفي تصویر لیدلی و په سوشل میډیا کې یا اصلا خبره کوم. بله په هغه وختونو کې دوی زیاتره وخت منفي تصویر لیدل. په هغه وختونو کې زیاتره افغان میرمنه چې په سوشل میډیا کې په وخت کې چې تاسو وایله په چادري کې به میرمنه ښکاره کېدل. افغان میرمنه چې نه وایي زیاتره چادري راځي هغه زموږ تاسو هغه د افغانستان ښکلیتوب زیاتره نه ښکارېږي. نو د دوی لپاره ډېر جالبه وه چې افغان میرمنه او دلته په انګلیسي باندې پوهېږي بیا په اروپا کې هم ده او دلته د جامې واغوستې د نارینه‌و په منځ کې راځي او دلته خبرې کوي. دوی لپاره ډېره جالبه ده خو دوی زیاتره منفي خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې اورېدل. نو دغه دوی لپاره ډېره زیاته جالبه وه اکثره وخت. که بیا هم داسې یو فرصت برابر شي تاسو ته چې درته ووایي چې راشئ د افغانستان کرکټ ټیم ته بیا په هماغسې لوبو باندې
ریپورټونه وکړي په کرکټ باندې خبرې وکړي ورځي په افتخار سره ورځم ولې نه که چېرته خصوصا په ملي تلویزیون کې به دا شی راښکاره شي خو زه فکر کوم چې د ټولو نه به عالي خبره وي زه د افغانستان د ټیم سره په دې باندې مینه لرم چې همدا دوی دي نن ورځ چې موږ تاسو دغه درې رنګه بیرغ چې زما په څټ کې دی دوی ته ژوندی ساتلی دی نو زه په ډېر افتخار سره او هر کار مې چې وي هر چې د چا څخه مصروفه وم زه خپل ځان ورته بېکاره کوم او د خدمت کوم د افغانستان کرکټ ته مو چې کار وکړ تقریبا 1 کال 2-3 کاله څه مو ترلاسه کړل او څه و چې د کرکټ نه مخکې مو درلودل هغه مو ترلاسه ورکړل په مادي لحاظ باندې په معنوي لحاظ باندې په مسلکي لحاظ باندې کرکټ ته چې زه راغلی ما هیڅ وخت ګټه لکه د پیسو په لحاظ باندې ما کومه ګټه نه ده کړې چې مګر ما زیاتره وخت کوشش کړی دی چې زه په خپله مرسته ورسره وکړم دې خاطر زموږ تاسو ملي ټیم ضرورت دې ته درلودله خصوصا شپږیزه ته چې زه راغلم شپږیزه کې هم هلته ما کوشش وکړه چې خپل ټیم ولرم او هلته هم یو داسې یو رول ولوبوم چې نړیوالو ته همدا رقم زموږ افغانانو ته ورته وښیم چې نه صرف نران کولی شي چې دلته یو ټیم ولري مېرمنې هم کولی شي هغوی تشویق کړم زیاتره زما کار چې ما دا کارونه کول د تشویق په خاطر باندې کول دې په خاطر باندې چې خلک زیاتره دې ته فکر راوړي چې کرکټ نه صرف د نران دپاره دی ښځینه دپاره هم دی ښځې هم باید راشي ګراوند ته ویګوري د نږدې نه زموږ لوبغاړي تشویق کړي خصوصا د ځوانان به ډېر زیات تشویق کېدل چې هر څومره نجونې به زیاتره راغلې همدومره به زیاتره منډې به زیاتره تیزې وهلې دغه دوی به کتل چې د نجونې ورته ګوري نو زه فکر کوم چې دغه تشویق د میرمنو نوره هم زموږ تاسو هلکانو ته به انرژي ورکوله له دې ور اخوا د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو باندې که خبرې وکړو طبیعي ده زما به د خوښې خپل یو لوبغاړی وي په نړیواله کچه به زموږ د خوښې یو بل لوبغاړی وي ستاسو د خوښې لوبغاړی څوک دی د افغانستان په ټیم کې څوک و او څوک دی څوک و او څوک دی زه فکر کوم ټول دي او زما لپاره ډېره ستونزمنه خبره ده اکثره ټول زما دوستان دي که زه چېرته نن نوم یې واخلم زه ټول به ما هغه چا خبره حلاله کړي نو زه نوم نه چې زما نه څوک خوابدی نشي خو اکثره ټول لوبغاړي چې دي مخکینی لوبغاړي او اوس نوي چې هلکان را پیدا شوي دي واقع ټول ښه لوبغاړي دي او د ټولو سره زما اړیکې دي او ټول راباندې ګران دي واقع چې په سکرین باندې هر یو د دوی زه ګورم زه ډېره په خوشحاله کېږم نو زه نوم نشم اخیستی دې خاطر چې اکثریتو سره ټولو سره زه هغه نږدې نه هغه یو سلام علیک خپل لرم مننه نو په نړیوال لوبغاړو کې یادولی شئ تاسو خو انګلند کې اوسېږئ د انګلند کرکټ ټیم که څه هم په دې وروستیو کې ښه نه ځلیږي ښې لوبې نه کوي خو په دنیا کې نور ټیمونه او نور لوبغاړي او ستوري هم شته که نړیوال کرکټ ډېر نه تعقیبوئ تعقیبوم ټول کرکټ اکثره وخت تعقیبوم د ټول مختلف هیوادونه چې لوبې کوي وروسته د هغې نه چې زه د تلویزیون ته راووتم کرکټ سره زما ډېره زیاته علاقه ده زیاتره ټول هغه هیوادونه چې لوبې کوي زه ورته ګورم خو یوه خبر به وکړم چې مینهواله صرف د افغانستان د ټیم یم او لوبغاړو هم صرف همغه لوبغاړي زه خوښوم نور د دنیا چې هغه بهترین سوپرستار هم چې وي زما دپاره همغه خپل د هیواد همغه هر یو زما دپاره سوپرستار دی مننه زما د زړه خبره مو وکړله دقسې چې وایي په شپږیزه کې مو هم کار وکړ تبصرې مو وکړې کابل ته تللی وای نه بل یو راړلم هغه هم ډېرې ښکلې تجربې لرم او ډېر ښه وخت ده هلته خو بیا په افغانستان کې وه او هغه ټول محل ټول د افغانستان و نو هغلته مې ډېره زیاته هغه خوند مو ډېر زیات د افغانستان د شپږیزې نه واخیستلم خاطرې مو په زړه دي د مینهوالو که دا نړیوال او داخلي کرکټ خو سره نه پرتله کېږي خو طبیعي ده چې په افغانستان کې به مینهوال زیات و نسبت په انګلند کې د نړیوال جام په مهال چې تاسو کله کار کول ته داسې کومه خاطره شته د شپږیزې د لوبو د وختونو نه چې کابل کې تاسو کار کوو په زړه مو یي بل یو زما په زړه دي چې زه به د مینهوالو د څنګ نه به چې تېرېدلم نو دوی به زیاتره وخت هغه نارې به کولې چې راوګوره نو یوه ورځ یو هغه راغی ماته دغه سیکیورټي والا راغی ماته وی دلته عسکر وی چې دلته یو هلک دی وی چې ستا د خاله زوی دی راغلی دی ما وی چې زما د خاله زوی څوک دی هغه ما وی څه کوي چې دلته راځي هغه په مینهوالو په منځ کې ما نوم یې راته واخیستله نو ما ورته دا زما څه نه کېږي وی چې دا څو ورځې کېږي چې ستا پوښتنه کوي هره ورځ راځي خپل بکسک یې په لاس کې د ستا پوښتنه کوي
وی چې غواړي صرف یو سلام درکړي. ما سعید ما وی چې په دې هغه ته چې راتلم زه به زه یو ورشم سلام چې ورغلم بیچاره کس کې یو ډېر ښکلی ګیلاس ورته جوړ کړی، قلم ورته جوړ کړی، زما نوم یې په لیکلی و. نو همدلته وی چې د پلار شمېره دې ماته راکړه، د پلار نمبر دې څه دی چې زه غواړم تا ته خپل مور و پلار در ولېږم. او ما ته ډېره خندا راغله. ما زه خو نه پلار لرم نه مور لرم، ورته ټوکه مې ورسره وکړله. نو بیا دوی بس د ټول عسکرانو ګرد پوښتنه کوله چې دغه جنۍ ادرس موږ ته را پیدا کړئ چې زما ټول خپله کوټه د دې د عکسونو ډکه کړې ده. نو زما لپاره جالبه ده خبره، خو زه د شیانو سره ډېره زیاته بلده نه وم، خو د خلکو د مینوالو هغه مینه او شی ما ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو بیا څه شو ستاسو د مینوال او په هغه شاعرانه اصطلاح باندې ستاسو عاشق او مین اوس بس کنه لاړو همغلته پاتې؟ والله نه یم په خبره، خدای ته یې ژوندی لري، نه یم په خبره چې دوی به چېرته وي، خو دا رقم هغه مینوال ورځ تر بلې ډېر شول او د دوی مینه به زیاتره وخت په څه کې وه چې زه به چې په تلویزیون باندې راغلم، ما به هغه په پښتو ژبه باندې خبرې به وکړلې، یا په هغه د پروګرام نه به مې زیاتره وخت داسې یو پروګرام جوړولی چې ما وایي چې دغه څوک چې ورته ګوري چې هغوی خوند ونه واخلي، یا به د خلکو منځ ته د نجونو منځ ته یا د مېرمنو منځ ته به راوړم، هلته به مې چې لکه کلیپونه زیاتره وخت موږ را جوړ کړل، بیا به هغه چې راووتل بیا به خلکو ډېر زیات خوښ کړل. نو زه فکر کوم د همغې ورځې نه بیا دوی ورو ورو هغه زما سره هم مینه را پیدا کړله. خو د افغانستان مینوال واقعیت ښه مینوال دي او ډېر مهربان خلک دي. زیاتره به یا په بسکیټ باندې ونازولم، یا به په میوه باندې ونازولم، یا به په اوبو باندې ونازولم، نو زه به ډېره خوشحاله کېدلم ورنه. مننه. د افغانستان کرکټ تاسو ته څه معنا لري؟ زه فکر کوم چې افغانستان کرکټ ماته دومره معنا لري لکه چې زموږ د هغه ملي ګټو کې بیخي زه راګډوم دی. او دلیل یې دا دی چې نن ورځ که چېرته زموږ همدغه لوبغاړي نه وای، زه فکر کوم چې موږ تاسو درې رنګه بیرغ به هم نن په دا رقم هغه په مینه سره چا به نه ورته احترام درلودلو، نه به چا پېژندلو، نه به داسې په نړیواله سطح باندې رپېدلو. نو زما دپاره هر څه اهمیت لري د همدومره چې مورنۍ ژبه راباندې ګرانه ده، همدومره چې خپل هېواد راباندې ګران ده، همدومره خپل لوبغاړي او کرکټ راباندې ګران دی.